اوبو څاڅکي هغه ته ورونه رسیږي او جامې پلیتې نشي. دویم د اودس کولو په وخت مناسبه او ښه خبره دا د ادب دا ده چې قبلې طرف ته کینی، یعنې مخې قبلې طرف ته شي. او دریم دا چې د اودس اوبه باید ځان لپاره په خپله راوړي شي، خپله راوړي او له چا نه مرسته ونه غوښتل شي. او که څوک چاته د اوداسه اوبه ورکړي په هغې هم اودس کول روا دي، خو پرته له ضرورته له چا نه د اوبو غوښتل په کار نه دي. غوره خبره دا ده چې اوبه په خپله راوړي او په هغو اوبو باندې په خپله اودس وکړي. څلورم په پوزه کې په چپ لاس اوبه اچول او پوزه په چپ لاس باندې ښه پاکول. پنځم د اوداسه په وخت کې دنیاوي خبرې نه کول. که چیرې ډیره ضروري یعنې که خبره وي نو هغه څه باک نه لري، خو د اوداسه آداب دا ده چې په اوداسه کې باید خبرې ونه کړي. شپږم د اودس آداب دا ده چې میخکۍ یا پیزوان یا ګوتمۍ یا بنګړي یا ساعت یا لاسبند او داسې نور شیان د اوداسه په وخت کې خوځول ډیر ضرور دي. دا له دې دپاره چې د هغو بیخ ته اوبه ورسیږي، ځکه که هلته کومه برخه د هغو وچه پاتې شي نو هلته بیا د انسان اودس نه کیږي. نو د اوداسه آداب دا دي که زمونږ د خویندو په پوزه کې میخکۍ وي یا چا پیزوان اچولی یا ګوتمي یا بنګړي یا ساعت وي نو باید چې هغه ښه وخوځوي تر څو د هغو بیخ ته اوبه ورسیږي. اووم دا چې د اوداسه نه وروسته د اوداسه دعا باید ولستل شي، هغه دعا چې مخکې ما تاسو ته ولستله. اتم دا چې د اوداسه په وخت کې سلام کول نه دي پکار. که چا سلام وکړه نو جواب ورکول یې روا دي، خو بهتره خبر دا ده چې د اوداسه په وخت کې څوک چاته سلام ونه کړي او چاته سلام هم ونه شي. نهم دا چې د اوداسه په وخت اوبو استعمال ته ډیر فکر وشي چې ډیرې اوبه ضایع نشي، ځکه چې د اوبو ضایع کول هم ګناه ده. د حضرت عبدالله بن عمر بن عاص مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال هذا الصرف یا سعد قال افي الوضوء صرف قال وان كنت على نهر جار. حضرت سعد بن ابي وقاص اودس کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره تیر شو او هغه ته یې وفرمایه چې ای سعد دا اسراف دی، دا څه اسراف دی؟ سعد ورته ویلي آیا په اوداسه کې هم اسراف شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل اگر که ته د روان نهر په غاړه باندې هم ناست اوسیږي نو هلته چې ته د 3 وارو نه بره د خپل اندام وینځې په دې کې اسراف دی. همدارنګه د حضرت عمر بن شعیب مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي چې جاء اعرابي الى النبي صلی الله علیه وسلم يسأل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. یو اعرابي د اودس په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د هر اندام 3 ځله د وینځلو طریقه وښودله او بیا رسول الله وفرمیل چې اودس دې ته وایي چا چې په دې باندې زیاتوالی وکړي، یعنې د 3 وارو نه زیات وینځه، هغه بد وکړل او ظلم او زیاته یې وکړه. نو باید چې د اوداسه په وخت کې د 3 ځله نه بره اندام ونه وینځل شي. او که څوک چیرې د اوداسه نه وروسته 2 رکعته تحیت الوضو مونځ ادا کړي هغه ډیر ثواب لري. لکن دا یاد ساتل پکار دی چې دغه لمونځ په ځینې وختونو کې نه کیږي. د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته، د لمر پرېوتلو په وخت کې، د لمر د راختلو په وخت کې، د سهار د لمانځه وروسته او د زوال په وخت کې. خو چې دا 2 رکعته مونځ د اوداسه نه وروسته وشي دې کې ډېر زیات ثواب دی. خو ځینې زموږ ورونه دي چې کله اوداسه ته کښېني د هغو په 5 بوجکو باندې اودس نه کیږي. نو قدرمنو اورېدونکو په بلې خپرونې کې به هغه شیان چې اودس ماتوي په دې باندې غږیږو. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله ممل. تور سپین خان و مسکین کا سادا کا شائستہ، تور سپین خان و مسکین کا سادا کا شائستہ، فیوادا رجٹولا دی پکور کی دا مولا، فیوادا رجٹولا دی پکور کی دا مولا، سنگ پر سنگ وی پلمانزا کی کبا چاوی کا گدا کا گنگئی وی
کیا ړوند وي کیا ځوان وي